السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله لرم چې جوړ و روغ به یاست. ما تاسو ته ویلي وه د دې دپاره چې ښه جنسي رابطه ولرو موږ باید خپل جنسي مشکلات پر څو حصو تقسیم کړو او په صحیح توګه یې زده کړو. په مخ د دې دپاره چې تاسو ته جنسي مشکلات معرفي کړم. جنسي مشکلات پر څلور ډوله دي. یو شخصي جنسي مشکلات دي، یو فردي جنسي مشکلات دي، یو طبي جنسي مشکلات دي او یو خاص جنسي مشکلات دي. په مخکینی ویډیو کې ما تاسو ته شخصي جنسي مشکلات ویله. اوس په دا ویډیو کې فردي جنسي مشکلات وایو. راځئ وایو چې فردي جنسي مشکلات څه دي. فردي جنسي مشکلات موږ داسې درته معرفي کوو. یو طرف مشکل رابطې ته راوړي، جنسي رابطې ته یو مشکل راولي. مقابل طرف حس کوي چې دا مشکل زما دی، یعنې په یو مبهمه فضا کې دوی د جنسي رابطې قرار لري او نسي کولای په ښه توګه یو بل ته ښه جنسي رابطه ورکړي. دلته اساسي کار چې باید وسي، باید د مشکل کشف وسي چې څنګه مشکل کشف کړو. دا مشکل چا راوړی دی؟ مینې راوړی دی که میړه راوړی دی؟ یو شي چې باید ډاډه وکړي هغه ملامتیا ده په دا موضوع کې. بعضې وخت میړه و مینه نسي کولی د جنسي مشکل درک کړي او یا هم جنسي مشکل دغه کې څه ورته وایي جنسي مشکل کشف کړي، نو دوی یو د بل ملامتیا کوي او یو بل ځوروي. دا کار مه کوئ. کوشش وکړئ په صحیح توګه یا یې خپله کشف کړئ، علم حاصل کړئ، معلومات حاصل کړئ او یا هم د ډاکټر څخه کمک واخلئ. مخته راځو. نو اولین شی دا و چې مبهم فضا جوړوي په جنسي رابطه کې. دوام چې شي دی رابطه نه جوړول. په میړه یا ماینې کې یو دا مشکل لري چې رابطه نسي جوړولی. راځو وایي حتی هغه کسان چې ښه رابطې لري دوی مشکل لري چې جنسي خبرې یو د بل سره نه کوي. میړه و ماینه یې ښه سره عاشقان یې ښه جنسي ښه خبرې کوي، ښه رابطه لري، لیکن دوی جنسي روابط اړوند خبرې نه کوي. دغه مشکل ګڼ شمېر کسان لري چې نسي کولی د جنسي روابطو اړوند خبرې وکړي، شرم ورته ایسي او یا هم د داسې ډار لري مثلا نارینه چې زه کمزوره ښکاره نه سم. نه خیر ګرانو وروڼو، جنسي روابطو اړوند خبرې یا جنسي مشکلات درلودل ستاسو د ضعیفتیا معنا نه لري، بلکې ستاسو د علم نشتون معنا لري. تاسو چې هر څومره خپل علم د جنسي رابطې اړوند ډېروئ هغومره به ستاسو جنسي رابطه ښي او ستاسو صحت به ښي. راځو وایي درېیم چې شي دی غصه ژوند ملګري ته. یو شخص په زړه کې خپل ژوند ملګري ته غصه لري، دغه غصه هم ستاسو جنسي رابطه در خرابوي. وایي غصه جنسي رابطه دومره متضرره کوي چې بل هیچ شی هم نسي متضرر کولی. وایي حل لارې چې شته چې تاسو یو د بل سره کښېنئ، خبرې وکړئ، د یو متخصص په منځګړیتوب تصمیم ونیسئ چې دا غصه پر څو حصو تقسیموئ، حل لار ورته پیدا کوئ او دا غصه حلوئ. داسې به ستاسو مشکل په مکمل توګه حل سي. وایي غصه د منځه تللو هڅه یې وکړئ، یو تفاهم وکړئ او غصې فنش کړئ. غصه ډېر روابط خرابوي. وایي څلورم موضوع چې شته ملګري ته جذابیت نه درلودل. یو فردي مشکل چې موږ جنسي رابطې ته راولو او جنسي رابطه خرابوي هغه دا ده چې ملګري ته جذابیت نه لرو. بعضې وخت موږ مینه ورسره لرو، مشترکات ورسره لرو، راته ګران یې، لیکن جذابیت نه راته لري. دلته باید چې شي وکړو، باید میړه او ماینه دواړه په روابطو کې په مسلسل توګه ودې ته کار وکړي چې یو بل ته جذابیت پیدا کړي. یو نفر ځان ته کش که ته مشترک ژوند کوې باید دا کار هم وکړې چې ته خپل د مشترک ژوند ملګري ځان ته کشش ورکړې تر څو هغه درته راکش سي. که هغه راکش نه سي معلومداره خبره د روابط خرابېږي. وایي کله ملګري موږ ته د مور یا پلار حس راکوي. بعضې وخت موږ واده کوو، د مینې ته د میړه داسې لکه پلار یا میړه ته مینه داسې لکه مور، دغه رقم سترګه یو بل ته سره ګوري. ښه جنسي رابطه نسي برقرارولی. وایي دغه حس چې لري تاسو دغه کوشش وکړئ چې د حل لار ورته پیدا کړئ چې زه څنګه کولی سم حل لار پیدا کړم. زه باید حل لارې چې شي ده تاسو خپل میړه و ماینه یو د بل و احساس ته کار وکړئ.
یو بل ته د میړو د معاینې په سترګه وګورئ، نه د پلار د مور پر سترګه. شرم کنار پرېږدئ او کوشش وکړئ یو د بل د بدنو سره تماس ولرئ، یو د بل د عاطفو سره، یو د بل د ارواحو سره، یو د بل سره مینه شروع کړئ. راځو وایي همیشه حتی رابطې ته وویل ګرد عمر چې ته و میړه ته وایې چې و هغه درته وایي راس جنسي رابطه ولرو ته و ګرد عمر اماده یې. او یا هم کله چې ښځه جنسي رابطه غواړي نارینه ګرد عمر ورته اماده یي. دغه هم د دې سبب کېږي چې د میړو د معاینې تر مابینځ جذابیت د منځه ولاړ سي، ځکه چې ته د انتخاب حق نه ځان ته نه ورکوې. ته خپل د ژوند ملګری مهم نه ګڼې، یعنې د هغه ظاهر د هغه کشش تا ته مهم نه دی. هر وخت جنسي رابطه غواړي ته ورکوې. جنسي رابطه باید د کشش پر اساس رامنځته سي، باید یو کشش موجود وي، یو رابطه موجوده وي تر څو په ښه توګه جنسي رابطه شروع کړي. وایي د دغه ګرد عمر و جنسي رابطې ته وویل د میړو د معاینې تر مابینځ د جنسي رابطې شوق کموي. تاسو کوشش وکړئ ګرد عمر یو بل ته ومه وایاست. وایي د زیان خیال نه ساتل د ظاهري بڼې ته، مثلا آرایش نه کوئ، میک اپ نه کوئ، ښایسته کالي نه اغوندئ، ځان نه سینګاروئ، میړه هم ځان نه سینګاروي، ځان ته توجه نه کوي، خو معلومداره خبره ده جذابیت له منځه ځي او رابطه چې کېږي خرابېږي. وایي پر صمیمیت باندې کار نه کوي، میړه معاینه صمیمیت نه سره لري، او یا هم ډیر صمیمیت لري. ډیر صمیمیت دومره یي چې دوی وایي موږ محرم ژوند اصلا نه لرو، لکه دوه امیرباوې سره موښتي، زموږ کالي یو رقم دي، زموږ شیان یو رقم دي، موږ تشناب ته یو ځای ځو، موږ کالي یو رقم اغوندو، موږ داسې یو. حتی بعضې وخت میړه د معاینې د مخه لڅ پڅ روان یې، نیکر یې اغوستی، دا رقم میړه دغه خوند نه کوي. تاسو باید د میړو د مابین تر مابینځ داسې روابط کړي چې مثلا میړه لوک په نیکر کې و معاینې ته ونه ګرځېږي، باید منظم کالي واغوندئ، ښځه هم منظم کالي واغوندي، ستاسو د خوب کالي جلایي، د ورځې د اغوستلو کالي مو جلایي، نزاکتونه مو په منځ کې. میړو معاینه باید یو د بل مخ ته چای جواب او مثلا موږ ورته وایو تشناب ته یو ځای سره ولاړ نه سي. صحیح دی د شاور دپاره تاسو ولاړ سئ، ولمبېږئ یو بل سره د شاور لاندې، لیکن د میړو معاینه باید یو بل مخ ته د چای جواب دپاره کښېنني، یعنې دومره باید د میړو د معاینې تر مابینځ دروندوالی موجود وي، منظم کالي، سنګینوالی. دا بیا د دې سبب کېږي چې تاسو جذابیت ډېر سي. که چیرې ستاسو په مابینځ کې صمیمیت ډېر دی، جذابیت مو د منځه تللی دی، که چیرې ستاسو په منځ کې دا خبره وي چې موږ یو بل ته پیدا سوي یو، موږ یو انسان یو، دا غلط باورونه دي ستاسو جذابیت د منځه دروړي په مرور د زمان سره. او دا چې تاسو همیشه جنسي رابطې ته ووایاست هم ستاسو جذابیت د منځه دروړي. او دا چې په ژوند ملګري ته په دومره سترګه ګورو چې ځینې شرمېږو، دغه حالت هم ستاسو جذابیت د منځه وړي او رابطه مو ګډه وډه کوي. او پنځم مسئله ده، وایي بې له ملګري و بل چاته احساس درلودل هم د دې سبب کېږي چې ستا جنسي رابطه د ژوند در ملګري سره در خرابه کړي. نو کوشش وکړئ کله چې په رابطه کې یاست وایي خپل د ژوند ملګري ته وفاداره واوسېږئ، د بل چا سره رابطې مه جوړوئ، مخصوصا ښځو ته او نارینو ته هم موږ دا وایو. که د ښځې سره ډېره علاقه لرې واده ورسره وکړه. دا کار مه کوه چې ژوند د یوې سره کوې رابطه چې د بل سره یې، داسې هم ستا ژوند ګډوډ کېږي او هم چې د مېرمنې ژوند ګډوډ کېږي او هم تاسو د جنسي مشکلاتو سره مخ کېږئ. مننه چې غوږ مو راته ونیوئ. راتلونکې ویډیو مو دا د طبي جنسي مشکلات درته معرفي کوو. مننه.